دوی جملې ذکر په الماني ژبه باندې دوستانو مهمو نقطو ته پکې اشاره ده. اکثره دوستان په دې کې ګډوډ وي، کنفیوز وي چې د فرق څه ده. کله چې موږ وایو زه کور کې یم، مطلب په کور کې یاستئ. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي ich bin zu Hause. ich bin zu Hause مطلب کور کې یم. او کله چې وایو زه کور ته روان یم یا زه کور ته ځم، دغه جمله بیا فرق دلته دا ده، وایو ich gehe nach Hause. چې کله تاسو کور ته روان یې دغه وخت کې nach یو ځای ته روان یې nach استفاده کیږي. پاس موږ ich bin zu Hause، لاندې ich gehe nach Hause وایي کور ته روان یم یا کور ته ځم. دوستانو که چیرته موږ دغه جمله په تیره شوې زمانه کې وایو زه کور ته تللی وم، زه کور ته تللی وم، دغه جمله تاسو په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي.